د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون چې چیرته ځي نو هغه په خپل ځانګړي ټرین یا اورګاډي کې سفر کوي. دا کوم عام ټرین نه دی بلکې یو لوی محل ته ورته دی او دې ته روان 5 ستوریز هوټل هم ویلی شو. هسې خو کیم جونګ اون ډیر سفرونه نه کوي، خو کله چې سفر کوي بیا په خپل شان کې هیڅ کمی نه پرېږدي. د دې ټرین رسمي نوم ټاینګ دی، خو دې ته روانه کلا هم ویل کیږي. ډیری خلک په دې ټرین کې موجودې اسانتیاوې او خوندیتوب له ایر فورس 1 الوتکې سره هم پرتله کوي، هغه الوتکه په کومه کې چې د امریکا ولسمشر سفر کوي. له کله نه چې کیم جونګ اون د شمالي کوریا ولسمشر ټاکل شوی دی، ډیرو لږو هیوادونو ته سفرونه کړي دي چې په هغه کې ډیری سفرونه چین او روسیې هیواد ته دي. په وروستیو 14 کلونو کې کیم جونګ اون 10 نړیوال سفرونه کړي دي چې ډیری په همدې ټرین کې ترسره شوي دي. له دې ټرین یا اورګاډي څخه وړاندې یو بل اورګاډی روان وي چې که په لاره کې کوم خطر موجود وي نو هغه ټرین وکولای شي چې خطر کم کړي یا یې له منځه یوسي. کله چې کیم جونګ اون سفر کوي د ټرین د پټلۍ شاوخوا نږدې هیڅوک هم نه پرېښودل کیږي، خو بیا هم په وړاندې روان ټرین کې ناست کمانډویان د هر ډول خطر په وړاندې تیار ناست وي. په وروسته روان ټرین کې هم وسلې موجودې وي او پوځیان پکې ناست وي. د دې پوځیانو دنده دا ده چې له هر ډول خطر څخه خپل رهبر وژغوري. له دې سره سره د دې ټرین له پاسه یو هلیکوپټر تر هغه وخته پورې روان وي تر څو چې ټرین د شمالي کوریا په خاوره کې موجود وي. نو د پیښې په صورت کې دا ځواکونه او وسلې کمې هم شي نو په هر نږدې هوایي ډګر کې کارګو الوتکه له وسلو او ځواکونو سره تیاره ولاړه وي. د دې ټولو مقصد یوازې دا دی چې کیم جونګ اون له هر ډول کوچنی او لوی خطر څخه وساتي. د دې ټرین یا اورګاډي په ټولو کړکیو کې مرمۍ ضد شیشې لګېدلې دي او چت او لاندنۍ برخه یې هم له تقویه شوو پولادو څخه جوړه شوې ده چې د درنې چاودنې په وخت کې هم په ټرین کې دننه ناست کسان خوندي ساتلی شي. د دې ټرین په هره برخه کې بېلابېلې وسلې نصب شوي دي لکه انټي ایرکرافټ میزایل سیستم یا د الوتکې ضد توغندیو سیستم چې له هوا څخه راتلونکي هرې خطرې څخه ټرین محفوظ ساتي. د ټرین په دواړو خواو کې انټي ټینک میزایل یا د ټانک ضد توغندي او ماشین ګنز لګول شوي دي چې کله هر لوري په ټرین کومه حمله وشي بیرته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. که چیرته دا ټول سیستم ناکام هم شي بیا هم د کیم جونګ اون ژوند ته کوم خطر نه پیښیږي ځکه په دې ټرین کې یو کوچنی هلیکوپټر هم موجود دی چې کیم جونګ اون پکې د پیښې له ځایه تښتېدلی شي. د کیم جونګ اون په دې ټرین کې د دې ټولو سیستمونو په لګولو سره دا ټرین ډیر زیات خوندي دی، خو له دې سره سره دې ټولو شیانو دا ټرین ډیر دروند کړی هم دی او د همدې دروندوالي له امله دا ټرین په ساعت کې د 80 کیلومتر په سرعت سره سفر کولی شي او ځینې وخت خو له دې هم قرار ځي ځکه چې د شمالي کوریا د ټرین پټلۍ هم په ډیر خراب وضعیت کې قرار لري. کله چې هم د کیم جونګ ټرین سفر کوي او له کوم تمځای څخه تیریږي د هغه تمځای څراغونه لا له وړاندې خاموشه کیږي. په ټوله شمالي کوریا کې 20 داسې د ریلګاډي تمځایونه جوړ کړل شوي دي چیرته چې یوازې د کیم جونګ ټرین تللی شي. د قرار سرعت له کبله د کیم جونګ ټرین خپل منزل ته په 2 ورځو کې رسیږي. د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې کله چې کیم جونګ د روسیې له ولسمشر پوتین سره د ملاقات لپاره روسیې ته تللی وو، هغه سفر د په دې ټرین کې په 10 ورځو کې مکمل کړی وو. د شمالي کوریا او روسیې په سرحد کې د کیم جونګ ټرین درول کیږي او هلته د ټرین ویلونه ورته بدلیږي ځکه چې د روسیې د ریلوي ټریک د شمالي کوریا په پرتله ډیر پلن دی. که د ټرین داخلي حالت ته نظر وکړو نو په دې ټرین کې دننه ټول هغه سهولتونه موجود دي کوم چې د یو ولسمشر په کور یا دفتر کې موجود وي، لکه د کیم جونګ خپل شخصي دفتر چیرته چې د پیکس له ماشین سره سره د سټلایټ ټلیفون اسانتیاوې هم موجودې دي. له دې سره د میټینګ یا غونډو لپاره ځانګړې خونه او لګژري سویټس هم پکې شتون لري. په ټول ټرین کې دننه د ښکلا لپاره قیمتي لرګي لګول شوي دي او له ټولو ځانګړي د دې ټرین رستورانت یا خوړنځای دی. په دې رستورانت کې د کیم جونګ په اشاره هر ډول خواړه تیاریږي لکه فرانسوي خواړه، کوریایي خواړه، چینایي خواړه او جاپاني خواړه. د سفر په دوران کې د کیم جونګ د زړه تنګي خو کوم سوال نه پیدا کیږي ځکه چې په دې ټرین کې ښځینه سندرغاړې او نڅاګرې هم موجودې وي چې د کیم جونګ د خوشحالۍ لپاره هره شیبه تیارې وي. خپل منزل ته تر رسیدو وروسته یا هم که چیرته په لاره کې د کیم جونګ زړه وغواړي چې له ټرین څخه د باندې ووځي نو د دې لپاره په دې ټرین کې د کیم شخصي لیموزین مرسیډیس موټران موجود دي.
چې دا موټران له ټرین څخه ښکته کوي او هر چیرته چې وغواړي کیمپ پکې په پوره خوندیتوب سره تګ راتګ کوي. د دې ټولو شیانو په لیدو یو سوال دا هم دی چې ولې کیم جونګ په ټرین کې سفر کوي. په اصل کې په ټرین کې سفر کول د کیم جونګ د کورنۍ پخوانی عادت دی. د کیم پلار او نیکه هم په ټرین کې د سفر کولو ریکارډونه لري. د شمالي کوریا په پلازمینه پیانګینګ کې موجود دا دی د کومسوسون پایلیس چیرته چې د کیم جونګ او د کیم ایلسن مومیایي شوي مړي ایښي دي. دا د کیم جونګ پلار او نیکه وو. د دوی د مړو په خوا کې د هغوی په وخت کې استعمال شوي ټرین یا ریلګاډی هم درول شوی دی. دلته د هغوی هغه تصویرونه هم لګول شوي دي په کومو کې چې دوی د خپل ټرین مخې ته ولاړ دي او له دې سره هغه نقشې هم لګول شوي دي په کومو کې چې هغه ځایونه ښکاري چیرته چې دوی په خپل ټرین کې سفرونه کړي وو. کیم جونګ د الوتکې له سفر څخه ډیر ډارېده. له همدې کبله هغه په ټرین کې سفر کول پیل کړل. په 2001 کال کې کیم جونګ تر مسکو پورې په ټرین کې سفر ترسره کړی وو. دا تقریبا 100,000 کیلومتره اوږد سفر وو او هغه په خپل ټرین کې په یوه میاشت کې ترسره کړی وو. شاید د دې ټرین په اړه چاته هیڅ معلومات هم نه وای شوی، خو په دې سفر کې له هغه سره یو روسي نماینده هم موجود وو چې هغه له دې سفر څخه وروسته یو کتاب لیکلی وو او د دې سفر او ټرین په اړه یې هر څه پکې لیکلی وو. له دې کتاب څخه وړاندې هیڅ چاته هم نه و معلومه چې د شمالي کوریا دا رویل ټرین دننه څه ډول دی. دې روسي نماینده په خپل کتاب کې د ټرین د داخلي سهولتونو او د رستورانتونو د خوړو په اړه ډیر څه لیکلي وو. له هغه وروسته د ټرین سفر د شمالي کوریا د ولسمشرانو لپاره د سفر کولو ځانګړې وسیله وګرځېدله.